ستا شوقان به تر قیامته وي موجود جانانه یو به دې نوم اخلي او بل به وایي درود جانانه صلی الله علیه وسلم. او د صحابه اتفاق ته ګوري یا عرب عجم و تاجک هزارو ازبکان افغانستان پاکستان عربستان عراق سوریه ترکیه تاجکستان مسلمانانو د صحابه اتفاق ته ګوري حبل الموجود باندې لاس نیولی او کفري نړۍ ته یې ګزار ورکړی. یهودو نصارا امریکین اټو صلیبیانو خوارجو روافظو باغیانو ته یې ګزار ورکړی او دا سرښندلي ستا په دین خوي جانانه یو به دې نوم اخلي او بل به وایي درود جانانه. او ځوانان دې پاڅېږي نور خوبونه دې وړو ته پرېږدي او د شپې دعاګانې او نفلونه دې زړو ته پرېږدي او یا دې دښمن ته د افغان د تورې زور وښایي یا د یهودو نصارا امریکین اټو صلیبیانو خوارجو روافظو باغیانو ته د افغان د تورې زور وښایي او یا د ګران افغانستان لرو بر پښتونستان پر ټیټو سترګو جنکو ته پرېږدي. جو بایډن سره ولاړ سي امریکا باید راسي چې دا موږ ملک جوړ کړو. د افغانستان ډېر ځورېدلی ده و میخه په کوه جانانه رحم پې کوه جانانه دا ولس د دوی زړونه باید لاسته راوړو. وای دل به داسې آورد که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتره. انشاءالله تصفیه روانه ده 10000 نفر ایسته کړي دي هغه څوک چې د طالب له نوم نه استفاده کوي و تنظیمه سکربیس خرابه کړه او اوس دا 2021 پس مرګي لږ زره په دې چې دوی کوشش کوي خلک ځوروي رشوت اخلي او د مسلمانانو د طالبانو نوم بدی او دا انشاءالله دا تصفیه روانه ده. په ډېرو قصابانو کې غوا مردارېږي دوه دي پاک دي او دا ډېر ښکلی وطن ده. د دوی زړونه دا 3 کاله ډېر زجر یې لیدلی موږ باید د دوی زړونه لاسته راوړو او معاشونه نه لرو. اوس هم معاش وظیفه واقعي طالبانو مجاهدین چې دي 3 کاله معاش نه لري 3 کاله نور ملک ساتی شي خو د بعضو په 2 ورځو کې چغ وتله تیارو یې ځانونه راخطا کړه ته وایې زرنج کې سپاره سوي دا له ډاکټر او پروفیسور روشنفکره وه بیا به ویلي یا وطن یا کبن ټولو ته معافي شوې. دلته چې رئیس جمهور یې ماسټر یې وکیل یې ډیپلوماټ یې هلته سپیان پې پرېږدي وایي هیز کوکلی واش انډ ډاګ وایي پرېږده دا سپی هلته یې والي وزیر نه کوي وایي تا خدای سره وفا نه ده کړې ملک سره دی خو راسئ دغه راسئ چې ټول یې جوړ کړو دا چوکۍ پرېږدئ ریاست جمهوري همداسې فقیري او درویشي شروع کوي چې دا ملک جوړ شي. بس په پای کې نه و چینایي ورو ته ویل په چینایي هم پوهېږم بس په دې به خپرونه کوم صبر هغه ته وایي نه پوښتنه کوي. ډیره زیاته مننه په لوی کور کې څومره ګرځېدلی لرو بر څو ولایتونه دي الحمدلله داسې 23 ولایتو ته مې افغانستان ته حق رسولی و چې او داسې تر راجا بازاره پاکستان ماته ویلي وای پاسپورت ویزا راکړه مال اسلام سرحد نه لري 2 شپېته مملکته باید 2 شپېته ولایته شي د احمدشاه بابا خبره مې ورته وکړه وای تخت دهلي روم چې را په یاد شي او زما یادېږي د ښکلي پښتونخوا د غرو سرون چې ماته ویلي ته خو به لیونی شوی نه یم مالې پلار به دې لیونی خو لرو بر پښتونستان د الله د بیا د موږ د خدای خو عبدالرحمن خان په 103 کاله په 100 کاله په کرایه ورکړی اوس 123 کاله وتلي موږ دا خپله نیم افغانستان جوړ کړو هغه د هغوی جوړ کړي موږ دا وایو چې موږ د خپله خاوره یې ورې جوړه کړو هر څوک د خپله وطن جوړ کړي افغانستان کې چې ازادي ده ټول خلک دي باید ازادي اسلامي نظام راولي او موږ زیاته مننه بس فقط خدای فضل دې په چنۍ ژبه کې وکړه او که د چا اقتصاد خرابوي بیچاره یې صورت واقعه مقام کې وایي په 8مه سپاره کې د صورت الملک ماخستان کې وایي دا تحفه د حضرت عثمان اولادېدو ته خو خوله د ملا فاروق غواړي عمل غواړي اشرف غني عبدالله نواز شریف شرف شهباز شریف عمران خان محمد بن سلمان اردوغان جو بایدن ترامپ پوتین خیلی امي شاء الله شو اما شاء الله احمد شاء الله السلام عليكم السلام عليكم